د افغانانو هزار وهله پاکستان مخ په تباه کېدو دی. د $1 قیمت 221 روپۍ ته ورسید. پاکستان له 6,000 میلیونه ډالرو ډیر تاوان وکړ. پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد پولي واحد پاکستانی روپۍ یعنی کلدار نن د ریکارډ تر ټولو ټیټه کچې ته ولوېده. جیو نیوز تلویزیون په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې نن په پاکستان کې $1 د بین البانکي تبادلې په حساب په 221 روپۍ تبادله شو او په آزاد بازار کې په 222 روپۍ تبادله کیږي. د مالی چارو پوهان وایي چې د ډالر پر وړاندې د هر یوې روپۍ په زیاتېدو سره په دغه هیواد کې د ولاړو بهرنیو پورونو اندازه 130,000 میلیونه کلداري یعنی 652 میلیونه ډالر زیاتیږي. نن او پرون د $1 په مقابل کې د پاکستانی روپۍ قیمت نږدې 10 روپۍ لوېدلی چې ورسره پاکستان د ولاړ بهرني پور په اندازه کې شاوخوا 6.5 میلیونه ډالر زیات شوي دي. د تازه نرخونو په اساس د پاکستان د هندوستان او افغانستان د پولي واحدونو ترمنځ توپیر داسې شو چې له 1000 پاکستاني روپۍ څخه 402 افغاني او 340 هندي روپۍ جوړیږي. تیر ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وویل چې د افغانستان کنګل شوي زیرمې باید راخلاصې شي. ویل کېږي چې پاکستان د خپل اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره په عاجله توګه له 40 څخه تر 42 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري، خو د کوم ځانګړي مرستندویه څرک نه لګي. پاکستان په دې لړ کې $1 ته هم ارزښت ورکوي او په دې توګه غواړي چې د افغانستان ذخیره شوي بهرني اسعار راخلاص کړي او د کلدارو د سقوط د مخنیوي په سلسله کې په خپل بانکونو کې ذخیره کړي. خو دا لا معلومه نه ده چې آیا طالبان به یې ورسره ومني او متحده ایالات به دغه $1 په واک کې ورکړي او که نه.